په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو خلک وایي چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش تر پیل کېدو وروسته اوس د ډیری سیمو لویې لارې جوړې شوې دي او دغه راز د بېوزله کسانو لاسنیوی هم تر یو بریده شوی دی. د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ هغه لار ده چې په تیرو کلونو کې د دې سیمې اوسیدونکي ورڅخه د تیرېدو پر مهال له زیاتو ستونزو سره مخ وو. د سیمې اوسیدونکي وایي د ګیلان ولسوالۍ له مرکز جنډې څخه بیا شینکۍ او جاغوري ولسوالۍ ته غځېدلې لاره باندې زیات کلي پراته دي او د ژمي په موسم کې به د دې سیمې اوسیدونکي د ناروغانو د راوړلو پر مهال له زیاتو ستونزو سره مخ وو او په ساعتونو به دلته بند پاته وو. دا سړک مو د جنډې ګیلان مرکز جنډې شروع کړی دی تر تقریبا د شینکۍ منطقه ده د اوجا منطقه ده د اوتلې منطقه ده دا تر اوتلې موږ وز ظاهر رسولی ده. د دوی په خبره دغه راز د کار په بدل کې د غنمو د ویش لړۍ سره ډیری هغه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې د بیکارۍ له کبله یې ژوند سخت شوی وو. هغه چې موږ ډېر خوشحاله یو د موږ غریبان مسکینان بېوزله کونډې دا کوچنیان لویان دا ټول کار باندې کوي دغو ته مقصد خپله مزدوري رسیږي هغه په خپل وخت باندې د طالبانو په همکاري باندې هغه خپل هر شی په دغه صحیح توګه ورسیږي. نو دغه د خلکو دپاره ډېر غټ سهولیت سو او ډېر غټ همکاري سوله داسې خشکي داسې دا سږ کال د هېڅ شی هم نه پیدا کېږي نو دې خلکو د کور ودان چې له موږ سره ډېر کومکونه کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې دې ولسوالۍ ته هېڅ راز پاملرنه نه ده شوې او حکومت باید په ټولو برخو کې ورسره همکاري وکړي او دغه ډول پروګرامونه ورته برابر کړي. دا داسې خرابه لار ده چې بیخي دوه موټر څنګ په څنګ نه سره تېرېدی او نه داسې له اوله له دویمه ګیره موټر نه سوله کل داسې ډبرې دي چې دا تر انګوري پورې دا لار خرابه ده ټول مندونه دي چې بیخي هېچا موږ ته خدمت نه ده کړی او نه تر اوسه راته شوی ده. اوس دغه اوله وارې ده چې موږ یو څه په شروع شوي نو خدای دې وکړي چې موږ ته دا کار جوړ شي او یو چا چې کومک راشي. د دې ولسوالۍ مسؤلین وایي چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش د لړۍ تر پیل کېدو وروسته اوس مهال ډیری سړکونه جوړ شوي او دغه راز زرګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نو تر اوسه پورې الحمدلله بلایر لاره مکمله سوې ده هغه تکمیل اوس دغه نورې دوه لارې چې د جاغورو ته غځېدلې لار ده او یا ناوې ته له جنډې غځېدلې لار ده په دې باندې اوس هم کار روان ده او په دې کې هغه هیوادوال چې هغه بېوزله دي هغو ته هم اولویت ورکړی ده. نو دا پروژه ځکه کامیابه ده د امارت لخوا ځکه چې دا داسې تیار کار نه ده. هر څوک که څوک مستحق نه وي مستعد وي مثال ژوند یې ښه وي هغه بیا نه کوي چې بیا راشي دلته د بیل کار وکوي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان سرپرست حکومت څو میاشتې وړاندې د کار په بدل کې د غنمو د ویش لړۍ پیل کړه او زیاته یې کړه چې له دې کار څخه هدف د بېوزله کسانو لاسنیوی دی. احسان الله کریمي CMG د غزني ولایت ګیلان ولسوالۍ.